جواب د دې پوښتنې دا دی چې دا کار شرعاً ناروا دی، ناجایز دی. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په دې باندې دلیل دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه رنګ نور اهل علم حدیث راوړی بالکل سندن صحیح دی او په اعلی درجه کې صحیح دی. وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن القضاء، و د الله پیغمبر د قضاء نه منع کړی. د قضاء دې ته ویل کېږي چې یو برخه د سر وخرول شي، هغه واخیستل شي او بل برخه د سر پرېښودل شي. نبی صلی الله علیه وسلم د ویښتانو جوړولو نه منع کړی ده. بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم منع راغله، مؤمن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منع خیال ساتي او د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په مخالفت کې بزان نه واقع کوي، د دې نه به پرهیز کوي، د دې نه به اجتناب کوي. بل دغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره مخالف دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دوه قسمه ویښتان معلومیږي چې یا سوچه ویښتان پرېښودل شي د هر جانب نه ټول لوی لوی او غټ غټ. دویمه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا معلومیږي چې ټول ویښتان یو شان یا وخرول شي او یا دغه شان ته یو شان پرېښودل شي. دغه ویښتان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه طریقو کې نه دي راغلي چې نه دي راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کې انسان واقع شو، د الله د پیغمبر طریقې ترې نه پاتې شولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په دین کې او په شریعت کې چې کوم جواز راغلی دی، کوم استحباب راغلی، هغه ترې نه فوت شي. او دریمه وجه دا ده چې دا د کافرانو سره مشابهت دی، یهودو سره د نصاراو سره دا مشابهت دی. یهود او نصارا غربیان او اروپایان دا کارونه اوس کوي چې دا شاته ویښتان یې بالکل لرې کړي او دا مخکې ویښتانو کې داسې قسمه قسم ډیزاینونه کړي. او نن سبا موږ چې د خپلو سړکونو ته ګورو، د خپلو کوڅو ته ګورو، داسې سوچ کوو چې دا ځمکه د افغانستان ده، خو چې دا پې ګرځي دا ګنې غربیان دي، دا اروپایان دي، دا ترکیان دي، دا ګنې د بل ځای نه راغلي خلک دی. ځمکه د افغانستان د دیوالونه د افغانستان دي او دا چتر د اسمان ته د افغانستان دی، خو اوسېدونکي به بل څوک دي. والله العظیم دا ډېره د حسرت او د افسوس خبره دی. زموږ ماشومانو کې دا مرض راغی. هغه ماشومان چې خپله په دې نه پوهېږي چې فوجي کټنګ څه ته وایي او ساده ویښتان څه ته وایي، دا پلرونه او دا ورونه او دا کشران یې بیایي دغه ویښتانو له دغه نایان جوړوي. په دې وجه باندې دغه نایان چې دا پیسې ګټي، دا خبیثې پیسې دي او دا حرامې پیسې دي، دا ناروا دي، دا ګیرې پکې خورئ، دا ترخونه پکې د خلکو خورئ، رذیلان او بې شرفه خلک په دې کې شته دي. ورسره د خلکو ویښتان فوجي کټنګونو سره جوړوي. په داسې نایتوب باندې پیسې ګټل 100 په 110 کې حرام دي، 100 په 120 کې حرام او ناروا دي. داسې خلک د قانون نه بار کوي، دا وشړئ، دا لرې کوي، ځکه دا ټول سیستم راته دوی ګډوډ کړی دی. که چېرته دوی زموږ د کشرانو داسې ویښتان جوړ نه کړي، نو زموږ کشران داسې ویښتان ځان له پخپله نشي جوړولی. مجبور دي چې ماشین یې کړي، مجبور دي چې ساده جوړ کړي. خو ته من حیث انه مجاهد، ته د دې حیثیت نه چې مجاهد یې، د دې حیثیت نه چې عالم یې، د دې حیثیت نه چې قاري یې، د دې حیثیت نه چې حاجي صاحب یې، د دې حیثیت نه چې ته د کور مشر یې او تا نه به الله پوښتنه کوي. د خپل کشران تعقیب کړه، د خپلو کشرانو نه دا ټوپۍ لرې کړه، د خپل کشر نه دا رومال لرې کړه چې دا څرنګه ویښتان جوړوي. دا غلط ویښتان دي. دا په دې ټولنه کې نن هغه اجراګان پیدا کېږي. والله العظیم داسې حالت به ویني او داسې هلکان به ویني چې نارینه ښځینه دی، شی به د یو طرف نه نارینه یو خو د بل طرف نه مکمل ښځینه دی. داسې اجراګان زموږ په ټولنه کې ژوند لري. میکاپونه په سړو کې راغلي، مخکې به جنکو میکاپ کوو، اوس یې هلکان میکاپ کوي او داسې قسمه قسم رنګدارې جامې اچولي، ته به وایې دا تنکۍ پېغله را روانه ده. دا زمونږ اساس به د ټولنه کې، دا د چا په کور کې، دا د کیرالي او د دمکلیوال په کور کې، دا د کونړي او دا د ننګرهاري په کور کې، دا د پښتون او د پارسیوان په کور کې، دا د مجاهد او غیر مجاهد په کور کې. والله العظیم داسې ویښتان چې کوم ځوانان جوړوي، دغه ځوانان اسلامي ځوانان په سر کې نشي جوړېدلی. پکار دا چې د خپلو ویښتانو اصلاح وکړي، د الله سبحانه وتعالی د نبي قدر وکړي او د الله سبحانه وتعالی د دین لحاظ او رعایت باید موږ او تاسو کې راشي.